ملګرو ول دا ویډیو ګورئ چې تاسو څنګه چینج کولی شئ تاسو په خپل موبایل کې د ویډیو بیک ګراوند چې کوم دی دا بلر کوي دې ویډیو ته وګورئ دې کې تاسو بیک ګراوند کتلی شئ چې بالکل څه دی پکې واضح دی پکې ټیک ده یعنی صحیح پکې صفا ښکاري ټیک ده اوس دا تاسو کتلی شئ دې بیک ګراوند تاسو وګورئ دې بیک ګراوند چې کوم دی ورته دی مطلب دا دی چې بلاره دی ټیک ده بیک ګراوند وګورئ تاسو وړاندې هم وکتو دا هم وکتو څنګه تاسو په انټروډ کې کتل ها تاسو هغه ویډیو مو کته دا هم تاسو وکتو مطلب هغې کې بیک ګراوند چې کوم دی بلر نو دلته مونږ بلر کو ټیک د بیک ګراوند څنګه کولی شئ تاسو دا نو دا تاسو چې کوم دی په انشوټ کې په اسانه باندې کولی شئ بالکل دا طریقه درته نن ښایم راځئ زو انشوټ ته او هغلته چې کوم دی دغلته دا چې کوم دی په هغې کې مونږ دا بیک ګراوند چې کوم دی دا والا بلرو د ویډیو له ټیک ده راځئ را سره چې کله تاسو انشاټ آن کوئ نو دې کې تاسو چې کوم داسې انټرفیس راشي تاسو په چې کوم دی تاسو چې کله په دې پلس نشان باندې کلیک کوئ ټیک ده تاسو به هغه ویډیو مطلب دلته نه څه کوئ ایډ به کوئ ټیک ده سلیکټ به کوئ هغلته نه زه سلیکټ کوم دلته مونږ دغه ویډیو اوس څه کا سلیکټ کړه ټیک ده اوس دې لپاره چې کوم دی اول به داسې کار وکړئ تاسو مطلب کم کې جوړوئ یعنې دغه ویډیو هغه چې کوم دلته به تاسو دی کینوس ته راشئ په دې باندې به تاسو کلیک کوئ ټیک ده چې په دې کله تاسو کلیک کوئ تاسو به وګورئ ټیک ټاک دپاره یوټیوب دپاره څه دپاره تاسو جوړوئ او چې کوم دی دلته تاسو څه کوئ جوړ به کوئ ټیک ده نو هغې لپاره چې کوم دی مونږ راغو دلته کې مطلب دغه شانتې کوو ټیک ده یوټیوب دپاره کوو ټیک ټاک دپاره کوو ټیک ده دغه شانتې شوه ښه دا ویډیو ده دلته نه زه چې کوم دی دا وړاندې دغه ته کټ کوم چې ما ته کوم بیک ګراوند ځای دی دغه ځای پکې زه راولم چې تاسو ته پته لګي ټیک ده وړاندې چې نه زه چې کوم دی دا کټ کوم دا ته نه ما چې کوم دی وړاندې ځای ریموف کړو ټیک ده سپلیټ به کوئ څومره تاسو جوړوئ ټیک ده باقي به دا شاته ځای به چې کوم دی دا به تېنه هم سپلیټ کړو چې مونږ به صرف هغه ویډیو طریقه پکې دغه کړو ښه دا مونږ سره هغه ویډیو شو اول دا ویډیو وګورئ ټیک ده بیک ګراوند چې کوم دی بلر نه دی ټیک ده وګورئ ټیک شو ها داسې شو دې پهله چې کوم تاسو راشئ وړاندې کم دی که نه او تاسو داسې کار وکړئ چې په دې ویډیو باندې به تاسو څه کوئ کلیک کوئ په ویډیو کله تاسو کلیک کوئ دغه شانتې شو دلته به تاسو چې کوم دی داسې به چې کوم دی لاړ شئ تاسو دې کې به تاسو دلته یو سیز ښکاره شي هغې ته به لیکلی وي ډوپلیکیټ ټیک ده دا دی ډوپلیکیټ ټیک ده په دې باندې به تاسو څه وکئ کلیک به کوئ په ډوپلیکیټ باندې په ډوپلیکیټ باندې کلیک کړو دا ویډیو تاسو سره څه شوې دوه شوې ټیک ده یو دا ده او یو دا ده ټیک ده دا دویمه چې کوم ده دا فري دی په دې وړاندې باندې به تاسو سلیکټ کړئ ټیک ده وړاندې چې کومه ویډیو ده په دې به تاسو وکئ کلیک به کوئ تاسو چې کله په دې باندې تاسو کلیک کوئ هلته به چې کوم دی تاسو راشئ دلته کې څه ته دا به داسې کوئ هلته به تاسو دلته راشئ څه ته دې بیک ګراوند ته ټیک ده بیک ګراوند ته دې ته راغئ ښه په دې باندې تاسو کلیک کړو دې کې تاسو سره چې کوم دی اوس دا بیک ګراوند چې کوم دا کلرونه دي نو دا راغل ټیک ده تاسو ته ښکاري مختلف دي یو دا دی ټیک ده دا بالکل واضح دی دا لږ بلر دی دا ډېر بلر دی ټیک ده دغه شانتې نور هم دا بلر دی ټیک ده نو تاسو به چې کوم دی په دې کې هسې کار وکئ چې تاسو به په دې دویم باندې به کلیک کوئ ټیک ده دویم چې کوم دی دا تاسو ټیک کوئ او بیا بل ته چې کوم تاسو دا ټیک کوئ دغه ویډیو دغه شو دا دا تاسو ګورئ دا داسې چې کله تاسو په دې باندې ګوته کېږدئ دا خوځېدی شي نو تاسو دې نه لرې کوئ دا به داسې سیټ ته بوځئ دغه چې کوم دی کله تاسو سلیکټ کوئ یا دا لومړی ویډیو دغه بلر دغه شو اوس دا دویمه تاسو کتی شي هغه یو بلر شوه ټیک ده دویمه ویډیو نه ده بلر ټیک تاسو به دا دویمه سلیکټ کړئ ټیک ده چې کله دویمه سلیکټ کړئ تاسو به داسې چې کوم دی راشئ داسې به تاسو په دې باندې دې طرف ته راشئ دلته به تاسو پیدا کوئ ځان له کوم څیزه دلته یې لیکلي دي دا دی لیکلی دی څه سویچ ټیک ده دا چې کوم دی ستاسو هغه سویچ شو چې په دې باندې کله تاسو کوئ کلیک کوئ په دې سویچ باندې ټیک ده نو دا به چې کوم دی دغه شانتې شي ټیک ده دا څو شو دا دغه شانتې شو اوس په دې ویډیو باندې تاسو دلته ګوته کېدی چې کله تاسو ګوته کېدی مطلب پرس کوئ لاندې داسې به تاسو سیر ته دا راکاږئ دا به د بلې ویډیو د پاسه کوئ ټیک ده دا دې ویډیو څه شوه د پاسه شوه ټیک ده لا اوس هم نه دی شوی کار ټیک ده نه دی شوی دا به تاسو کلیک کړئ دلته چې کله تاسو کلیک کړئ دلته به تاسو د سایډ ته چې کوم دی لږ مزل نور کوئ د سیر ته به شئ دلته کې د سویچ نه لږ په د رایټ طرف باندې دلته لیکلی دی تاسو ته سی لیکلی دی کټ آوټ ټیک ده دا کټ آوټ تاسو کتی شئ په دې کټ آوټ باندې به تاسو کلیک کوئ چې کله په دې باندې تاسو کلیک کوئ لاندې دلته چې کوم دی لیکلی یو لیکلی دی کروما یو لیکلی دی کټ آوټ تاسو بلته په دې کټ آوټ باندې به کلیک کوئ
چې په دې باندې تاسو کلیک کوئ دا چې کوم دلته دا څه شو دا کمپلیټ شو ټیک شو دلته تاسو دې له کلیک ورکړئ ټیک کوئ دا تاسو چې کله تاسو کلیک کوئ دلته تاسو کتی شئ تاسو چې کومه بیکګراوند دی هغه هلته نه څه شو بلر شو ټیک ده مطلب که ډېر بلر کول غواړئ او تاسو هغلته دویم ته لاړ شئ چې لږ بلر کول غواړئ دې ته به تاسو راشئ ټیک ده